ځکه دې بعضو ښځو ته چې ووایي چې ستا خاوند ډېر ښه سړی هغه سر دې چې وړه دې کې غټه خبره پرته ده سر چې وړه وایي ما ته پته ده څنګه سړی دا خو بهر ته ځو هغه وایي چې ښایسته سړی دی کور کې تاسو د هغه تپوس وکړئ څومره ظالم دی څومره بد اخلاقه دی تپوس د چا نه کوي او بیا پسې ځای شي نو ښایسته اخلاق کور کې هم ساته بهر هم ساته یا بعض خلک ما لیدلي کور یې په بد حالي یعنې چې ورته ورننوځي داسې بین به به کېږي چې ته به وایې چې یا الله سامې بند شو بس ولوېد او په قالینونو باندې چې خپه کېږي داسې به سره اوچتي قالین ورسره اوچتي دا پې وړو میچازي کړي دی او دا پې چې دی جوسه وړېدلې او دا پې نسواري تو کړي دی او دا پلانې شی کړی او دا پلانې کړی او چې بهر ته راوځي دومره قیمتي عطر ولګوي که نه چې تا سره ګاډي کښېني سړي کښېني هسې ستا د کور نقشه په ذهن کې راشي چې دا سړی به کور به یې څنګه وي ته خو کور ته ورشي چې ځانې دی د ځان نه داسې سړی مه جوړوه د ځان نه داسې سړی مه جوړوه چې بهر دې د ځان نه سم داسې یو صفا سوتره سړی جوړ کړی دی او کور دننه به بدل دی هر ځای کې اصیل که دې کور کې دننه وي او که دې کور نه بهر الله دې به مونږ کې ښایسته خوی پیدا کړي داسې ډېر ناشنا حدیث دی ګورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام حبیبه ته څه وویل نه اخو ځکه اخرنۍ جمله څه وه ښایسته اخلاقو کې خیر د دنیا او د آخرت